د خلکو حقونه خورې، د خلکو سره ظلمونه کوي، پر خلکو باندې لاس پورته کوي، د خلکو څخه د پور په نامه باندې پیسې خورې. دا د ځان دپاره کاروبار ګرځولی دي. نن خو بیا دا معاملې بیخي زیاتې دي. د خلکو څه ته 100 روپۍ په پور راکړه، ته دا شی راکړه، بیا به پیسې درکم، بیا یې پسې یوسه، ځان په ډیوالي باندې تېروي. دا دی د ځان دپاره یو ګټه بولي. د یتیم سره ظلم کوي، د یتیم ځکه دې لاندې کړی ده، د یتیم حق خورې، د کونډې حق دې خوړلی دي، د کونډې سره ظلمونه کوي. په بازار کې هر یو ستا در جبر لاندې دي، څنګ ته د ګاونډۍ په تکلیف دي، او بیا هم سهار او ماښام په تکبیر اولا باندې لمنځونه کوي، کله کله په امام پسې اقامت هم کوي، زکاتونه هم ورکوي، حج او عمرې ته هم ځي. ماشاءالله غټه ژیره او ښه لنګوټه دې هم تړلې ده، سپینه جامه دې هم اغوستې ده. لیکن ستا څه خیال چې آیا ستا رب تا نه ویني؟ دا خلک دی واوري. زموږ په معاشره کې دا انسانان زیاتېږي، دا ظلمونه زیاتېږي، خاص کر هم دغه یو چې د خلکو څخه مال او پیسې وړي د پور په نامه باندې، بیا وغورځېږي، بیا پټ وي، بیا ځان په ډیوالي باندې معرفي کړي. دا کسان دی واوري، په دنیا کې چې کومه نیکي کوي دا د بل دپاره کوي، د ځان دپاره نه کوي. که لمونځونه کوي، که نفلونه کوي، که روژې نیسي، که زکاتونه نه ورکوي، او یا حج او عمرو ته ځي، دا ټول د بل چا دپاره کوي، د ځان دپاره نه کوي. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لتعدن الحقوق، لام د تاکید دپاره دی، نون ثقیله د تاکید دپاره ده. خامخا به د قیامت په ورځ د خلکو حقونه ادا کوي. د قیامت په ورځ چې یو بنده الله تبارک وتعالی حضور ته راسي، ښه اعمال به کړي وي، لمونځونه به په صحیح توګه ادا کړي، تبلیغ ته به تللي، حجونه او عمرې به کړي، زکاتونه به ورکړي، رنګارنګ ښایسته اعمال، نیک اعمال به کړي، عملنامه به یې ډکې. لیکن بدبخته به په دنیا کې د انسان سره ګزاره نه یې کړی. سم د خلکو حقونه به یې خوړلي، مالي حقونه به یې خوړلي، د عزت حقوق به یې خوړلي. دا کس چې د الله حضور ته راسي، نو بیا به دی دا وایي چې اوس خو الحمدلله الله جل جلاله زما په حق کې د جنت فیصله کوي. بیا به یو مظلوم راسي، الله ته به خواست وکړي چې لا دې سړي زما دا حق، زما څه داسې پیسې یوړې، او بیا یې ویل چې زه ډیوالي شوم، د ډیوالي په نامه باندې زما پیسې وخوړلې، غصب یې کړ. الله تبارک وتعالی به بیا د ده د نیک اعمال څخه هغه ته بدله ورکوي. بیا به بل سړی راسي، هغه به الله ته خواست وکړي چې الله دې زما سره دغه ظلم کړی دی، زما مځکه لاندې کړې وه، زما جایداد یې لاندې کړې وه، زما پر جایداد یې ناحقه قبضه کړې وه. بیا به د نیک اعمال څه ورکوي. دا رقم به مظلومان راځي، د ده د نیک اعمال څه به ورکول کېږي، اخر به د ده ټول نیک اعمال په دې کې خلاص. یو 2-3 مظلومان به لا پاتې. دا مظلوم به بیا راسي، بیا به خدای ته خواست وکړي چې لا دې ظالم زما پلانکی حق خوړلی دی. الله جل جلاله ورته ووایي چې د ده سره خو نیکیان نه څه ختمې سوې. بیا به الله د دې مظلوم بوج، د دې مظلوم ګناوي الله تبارک وتعالی د ده په عملنامه کې ورواچي. هغه به جنت ته ولاړ سي، دا سړی به جهنم ته ولاړ سي. د چا دپاره ډېرې آخرت تباه کوي، په آخرت کې ورکوي. حال دا دی چې دا د مسلم روایت دی چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي آن تر دې که په دنیا کې یو ښکرور حیوان پر غیر ښکرور حیوان باندې تجاوز کړی و، د قیامت ورځ به بدله ورکوي. دا ته یوم الحساب وایي. نو ستا څه خیال دی چې تا د خلکو پیسې یوړې، دا به ستا دپاره غنیمت وي، بیا به سوال کتاب و حساب نه وي. تا چې د خلکو مځکې لاندې کړې، جایداد یې لاندې کړې، دا به ستا وي. بیا تا چې پر خلکو لاسونه پورته کړل، خلکو ته ښکنځل کول، تا ته چا د ظلم د وجې څه نه سوی ویل، ته خو بربریت دې کوئ، تا خو طاقت درلودې، عرضي طاقت باندې نازېدلې، په هغه ګړي خو هېڅ نه دي درته ویل. لیکن واوره انسانه، په دې عرضي طاقت مه غره کېږه، په دې عرضي توانایي باندې مه غره کېږه، په دې عرضي مال او دولت باندې مه غره کېږه. دا د ډېرو څخه پاته سول، دا ډېرو کسانو داسې مال او دولت درلودي،
درتا ډیر درلودي، درتا ډیر طاقت درلودي، درتا ډیر پوج درلودي، کدی لږ قرآن ته ولاړ سه، د قرآن تلاوت وکړه، هلته به تا ته د فرعون طاقت در په یاد کړي، هلته به تا ته د قوم عاد او قوم ثمود طاقت در په یاد کړي، هلته به تا ته د قوم شعیب طاقت در په یاد کړي، او بیا به د هغه په نتیجه کې چې کوم الله عذاب ورکړی دي، هلاکت یې ورکړی دي، هغه به هم ووینې، بیا به ته عبرت ځینې واخلې. خو موږ فارغ نه یو چې قرآن ته وخت ورکړو. لہذا د خدای په خاطر باندې په دنیا کې مظلوم جوړ سه، کن عبد الله مظلوما، د خدای یو داسې بنده جوړ سه چې مظلوم یې، بل څوک دې پر تا جبر وکړي، بل څوک دې پر تا ظلم وکړي، دا ډېر خوند کوي، ډېر خوند کوي، ډېر خوند کوي چې ته په دنیا کې توان نه کې پیدا شي د ده څه بدله واخلې، او د آخرت په ورځ د ده د نیکانو څخه خپله بدله پوره کوي راوړې. دا ډېره غټه خبره ده. لہذا په دنیا کې د ظلم نه ځان وساتئ، د مسلمان د حق نه ځان وساتئ، د مسلمان د بې عزتي نه ځان وساتئ، د مسلمان باندې لاس پورته کول، هغه بې عزته کول، پر هغه باندې ظلم کول، د دې نه ځان وساتئ. دا ډېرې خطرناکې پایلې لري.